نن زموږ په ماشوم کې ولې ادب او احترام په مینه او محبت باندې نشي راتلی او زه وایم چې بس چې کوم ځای ډب وي هلته ادب وي، کوم ځای ډب وي هلته ادب وي. زما په خیال باندې وهل د ټولو څیزونو حل نه دی او د ادب ښودو حل نه دی. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه ښه اوسئ؟ ډاکټر صاحب بعضې ماشومان د میلمه مخکې روانې کوي چې دا ولې؟ زما خوږه بچي کله چې مور پلار خپلو ماشومانو ته په صحیح او ټیک خبرو باندې هم غوسه کیږي، نو دغه ماشومان بیا کوشش کوي چې دغه کارونه او خبرې داسې وخت کې وکړي کوم وخت چې میلمه وي، ځکه چې بیا د میلمه مخکې خو موږ ورته نه غوسه کیږو، نو هغه ماشومانو ته موقع وي. د مثال په توګه باندې د ماشومانو دا بسکټ او کیک ډېر زیات خوښ وي، خو کله کله هغه بسکټ او کیک پروت هم وي، خو موږ ماشوم ته غوسه کیږو چې دی له به ګوتې نوړی او دا به نه خوري. نو د هغې د وجې نه کله چې میلمه راشي دا ماشومان غلي غلي راشي او د پلیټ نه چې کوم دی نو بسکټ واخلي، نو مور هم د ننګه شرمه ورته ووایي او بچې واخله، او کله کله ورته هغه میلمنه ووایي او بچې واخله ته بسکټ وخوره. نو دا ماشوم په زړه کې وایي چې دا خو ډېره اسانه طریقه ده، مامو ته بیا دې موته کله چې میلمه راځي نو زه به د خپل خوښې کارونه کومه، ځکه چې مور خو ما ته د ننګه شرمه څه نشي ویلی. نو د دې وجې نه دغه ماشومان بیا د مخې ته روانې هم کوي او داسې کارونه کوي چې هغه مور ورته څه ویلی نشي او دی په آزاد مټ باندې هغه کارونه کوي او ښه خوند ترې اخلي. نو خو کله کله چې دا میلمنه لاړه شي که نه نو مور دا ماشوم راونیسي او ښې وډبوي. زما یو استاد دی هغه اکثر دا قصه کوي چې زما هم دا بسکټ ډېر زیات خوښ و، نو کله به چې میلمانه مونږ کره راغلله نو به زه به غلې غوندې رانږدې شومه او مور ته مې چې مور یو بسکټ والمه، نو مور مې ننګه شرمه ووي چې او بچې واخله، او میلمنې به هم ووي چې واخله، ما به غلې غوندې والم هغه بسکټ به مې راواغستو، یو به مې وخوړه بل به مې وخوړه، وي دوه درې بسکټ به مې پکې وخوړل. دا میلمنه چې کله لاړه نو مور وی زما د پینټ نه بیلټ وویسته او وي دا غوټۍ غوندې نه وي په دې باندې یې سم وډبولمه. نو وی سمو د پس یو بله میلمنه راله، نو چې بیا هغې ته بسکټ پراته نو زما خو بیا زړه کېده چې زه خو بسکټ خورمه. نو ما داسې کار وکړو چې غولې غوندې هغه میز ته رانږدې شوم او بسکټو ته مې ځان ور نږدې کړه، خو ما زړه نه شو کولی چې دا بسکټ راواخلمه. نو ما به مور ته هم کتل او هغه پلیټ ته به مې هم کتل. نو یا ښځه راباندې پوه شوه چې بچي ولې بسکټ اخلې واخله که نه. نو ما ووی مور ته چې مورې وښې خو به مې نه. نو هغه ښځه هم په خندا شوه، مور مې هم په خندا شوه چې ته خو زه په شرمونو وشرمولم. نو هغه ښځې راته وی چې بچي ولې به دې وښي دا خو د خوراک شي دی واله وخوره. نو بیا هم ماشاءالله پلیټ مې ښه صفا کړ. نو کله کله چې مونږ د ماشومانو جایز او ټیک کارونه نه منو نو ماشومان ډېر تیز خدای پاک پیدا کړي دي، دی بیا په داسې وخت کې کار کوي چې هغه وخت کې بیا مونږ دې ته څه نشو ویلی او نه ورته غوسه کېدی شو. تاسو به کتلی وي بعضې سړي ډېر زیات شوم وي او خپلو بچو له بلکل اړو پیسې ورکوي نه، نو دا ماشوم خو ډېر زیات هوښیار وي، نو کله چې دی پلار په لار کې وویني او د خلکو ملګرو سره ولاړ وي دا زوی ته بابا یو 10 روپیا خوراکه، نو دا پلار خو بیا شرمېږي که اوس نه ورکوم، نو خلک به چې دا اوس وګوره شوم دی پیسې نه ورکوي، نو د ننګه شرمه هغه پیسې مونږ ورکړو. نو د دې مطلب دا شو چې کوم کارونه ټیک وي او صحیح وي نو په کار دا ده چې مونږ ماشومان پوهه کړو چې بچي دا کار ټیک دی او دا کار غلط دی. چې کوم کار ستاسو ټیک دی بچي هغه په سر سترګو به مونږ منو، او کوم کار چې غلط دی نو هغه به مونږ نه منو، که میلمه وي او که میلمه نه وي نه به منو. خو دا یو خبره یاد وساتئ زمونږ په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې بس د هرې مسلې حل وهل او ډبول دی، ماشوم بغیر وخلو نه ټیک کېږي، دا خبره ټیک نه ده. بلکې مونږ ته بعضې خلکو وي چې کوم ځای ډب وي هلته ادب وي، کوم ځای ډب وي هلته ادب وي. ما باندې به دا خبره ډېره عجیبه لګېده، ځکه به عجیبه لګېده چې د صحابه کرامو کې ټولو نه زیات ادب و، صحابه کرام به ډېر زیات ادب او احترام به کولو، خو ما یو صحابي داسې نه دی لیدلی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه وهلی دی یا چې کوم دی رټلی دی. دغې وجې نه زه دا وایم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو کې چې کوم ادب و هغه په مخ د ځمکه باندې په چا کې هم نشي کېدی، نو د هغه چې په مینه او محبت او په عزت او په احترام باندې راغلی دی. نن زموږ په ماشوم کې ولې ادب او احترام په مینه او محبت باندې نشي راتلی او زه وایم چې بس چې کوم ځای ډب وي هلته ادب وي، کوم ځای ډب وي هلته ادب وي. زما په خیال باندې وهل د ټولو څیزونو حل نه دی او د ادب ښودو حل نه دی. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.